سلامونه احترامات دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ واوسئ. دوستانو اکثره ملګرو به پوښتنه راڅخه کوله چې موږ څنګه یو ویډیو کلیپ و MP3 ته اړولی سو، هغه که لنډ وي که اوږد وي دغه کلیپ تاسې یې MP3 ته اړولی سئ ډېر هوسا. نو نن په دې اړه ویډیو ده چې څنګه موږ تاسې ویډیو کلیپ و MP3 ته اړولی سو، یعنې تصویري غزله بې تصویري کولی سو. دوستانو راځئ په ویډیو شروع کوو. دوستانو ویډیو سبسکرایب او د زنګولې پر بټن کلیک ووهئ تر څو نوې ویډیوګانې تاسې ته راسي. دوستانو په لومړي قدم کې به تاسې پلی سټور ته ولاړ شئ. کله چې پلی سټور خلاص کړئ، په پلی سټور کې به تاسې په دا سر کې ولیکئ MP3 ویډیو کنورټر ما لیکلی دی. زه پر دا کلیک ووهم، ماته داسې اپلیکیشنونه راپورته کوي. دوستانو دا ټوله ما کتلي دي. تاسې نور ځان مه سرګردانه کوئ چې تاسې داسې فکر کوئ کیدای شي چې در دغه اپلیکیشن نور بهتره پیدا کړمه. تر دغه اپلیکیشن په استعمال کې ساده او په کار کې ښه کار کوونکی هیڅ نشته په د اپلیکیشنانو کې. دغه څلورم ځای کې چې دی د دغه اپلیکیشن په اړه نن ویډیو ده. دوستانو راځئ اپلیکیشن خلاصوو. ما انسټال کړی دی، نو د اوپن بټن یې راته راوړئ. تاسې ته د انسټال بټن راوړئ، تاسو پر انسټال کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسې ډاونلوډ کړئ. کله چې مو اپلیکیشن ډاونلوډ شو دوستانو، بیا به ورسئ اپلیکیشن به خلاص کړئ. دلته زما اپلیکیشن پروت دی. دلته دوستانو ډیر ساده دی په استعمال کې، تاسې لږ ورته متوجه سئ، ډیر ساده دی. دوستانو دلته تاسې پر سلیکټ باندې کلیک وهئ او دلته یو ویډیو تاسې انتخابوئ. دغه ویډیو د دوستانو زه انتخابوم، اپلا به په تاسې واهم ورمه یو ګړی. دغه ویډیو زه اپلا به تاسې واورم دوستانو، کوم چې زه اوس MP3 ته اړومه. دغه زما د یوټیوب ویډیوګانو لوګو ده یا هم انټرو کلیپ دی. دوستانو زه دغه MP3 ته اړوم، نو زه بیرته اپلیکیشن ته. کله چې اپلیکیشن خلاص کړو دلته پر سلیکټ باندې کلیک وکړو او د دغه ځای څخه هغه ویډیو کلیپ کوم چې موږ تاسې غواړو MP3 ته یې واړوو، پر هغه باندې کلیک وهم. دلته دوستانو ستاسو کلیپ اوس انتخاب شو. تاسې دلته کاپي ACC پر دغه باندې کلیک ووهئ او دلته MP3 ته دغه ځای واړوئ. دې ځای ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه چې دغه کاپي ACC دغه هر ټلیفون نشي ویلی، MP3 هر ټلیفون ویلی شي. نو تاسې ته پکار ده چې MP3 ته یې واړوئ او دلته چینج پر دا چینج کله موږ تاسو کلیک ووهو دوستانو، دلته د دغه فایل کوم چې موږ تاسې MP3 ته اړوو د دغه نوم موږ تاسې ورته هېرولی سو، هر نوم چې ورکوو. نو راځو دوستانو پر کنورټ باندې کلیک وهو. کله چې مو کنورټ باندې کلیک ووهئ دوستانو، تاسو وینئ چې ډېر په لږ وخت کې ډېره ګټه ویډیو هم په دغونه لږ وخت کې MP3 ته اړولی شئ. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. نو د دې ځای څخه تاسې ډایرکټ پلی کولی هم شئ. زه به پلا درته پلی هم کړم، مثلا په هر پلیر کې چې تاسو پلی کوئ، زه په دا پلیر کې پلی کوم. ګوره داسې اپلیکیشن دی. دغه زما د یوټیوب ویډیوګانو انټرو وه چې MP3 ته یې واړول. او د دغه ځای څخه تاسو چې بیا پیدا کوئ په ټلیفون کې به تاسې چیرې بیا پیدا کړئ، تاسو به د ټلیفون حافظې ته ولاړ شئ. د ټلیفون په حافظې کې به تاسې دوستانو دلته وګورئ د میوزیک په نامه باندې فولډر دی. دوستان د میوزیک په نامه باندې فولډر دی، دغه فولډر دی چې هغه ستاسو ویډیوګانې درته MP3 ته اړوي. دغه اخري ویډیو ده چې ما MP3 ته اړولې ده، اوس دا د MP3 ده، دلته در باندې اورم. دا
دوستانو ډیر ساده اپلیکیشن دی ان شاء الله په استعمال کې تاسو خپل خوښوي د اپلیکیشن تاسو هر رقم غټ ویډیو کلیپ چې تاسو یې MP3 ته اړولای شئ یعنی تصویري هر څه چې وي تاسو به تصویري کولای شئ په 100 ثانیو کې ډیر ښه اپلیکیشن دی هیله لرم چې دغه ویډیو به مو د خوښ وړ ګرځېدلی وي ویډیو لایک او شیر کړئ او د سبسکرایب بټن مو هیر نشئ دوستانو تر بیا پورې ښه چارې الله مو مل شه